سلامونه درنو ملګرو، هیله ده چې ښه وئ. څنګه چې په وطن کې د مڼو ګل موسم دی، زه هم راغلم کلي ته. ما ویل په تاسې د مڼو ګل دا ننداره له نږدې وکړم، څو د وطن او د پسرلني موسم په ځانګړی ډول د مڼو د ګل دغه موسم او ښایسته شیبې را سره ننداره کړئ، خوند ترې واخلئ، د وطن مینه مو ماته سي. تاسې ګورئ چې ګلان غوړېدلي او یو ځانګړی احساس وطنوالو ته ورکوي. هر څوک چې داسې نندارو ته راځي، زړه یې باغ باغ سي او خوند واخلي. نو هغه د سکون لپاره هم په خصوصا په پسرلني موسم کې اړینه ده چې متفاوتو ګلانو ته، بادام ګل، سنځلې ګل، مڼو ګل او انار ګل او نور ګلان چې په وطن کې په نوم مشاعرې هم مشهورې دي، نو دغه زموږ د کلي کرونده ده چې تاسې ګورئ د مڼو ګل پکې په بېساري ډول غوړېدلی او دا نو په اصطلاح ټوله مڼه ده، دا هر ګل ځان ته مڼه ده. نو یوه مڼه یا یوه ونه په مثال کې دا واخلئ چې څومره ډکه ده او څومره ښه ګلان لري، سړي ته یوه ځانګړې خوشحالي ورکوي. تر دې وروسته بیا تاسې پوهیږئ چې په وطن کې د داسې سنځلې ګل راځي چې هغه بیا ځانګړی ډول بوی هم خپروي، خو تر هغه پورې چې سنځله ګل غوړوي، ما وویل چې د پسرلني موسم د مڼو دغه ګل تاسو سره شریک کړم، خوند واخلئ. او هغه ملګري چې په بهر کې دي او له وطن نه لرې دي، د وطن د ښایسته منظرو د دغسې متفاوتو ګلانو په لیدو یې مینه ماتیږي. ما مو غوښته چې دا ویډیو همغو ملګرو ته په ځانګړی ډول جوړه کړم چې دوی را سره زما دغه ویډیو وګوري او خوند واخلي، څو لحظې ورته وطن یاد سي. دا نو شپې باران سوی او ګلان یې ځینې توی کړي هم دي، نو نه پوهېږم چې څومره به دغه وروستي بارانونه دې ګلانو ته تاوان کوي. هغه ملګري چې زراعت پوه دي او په دې برخه کې تخصص لري، هغوی دې ووایي چې څومره دا تاوان کوي، او که کوم ملګری په دې اړه معلومات لري چې بزګرانو ته یا کروندګرو ته د دې د مخنیوي لارې چارې وښیي چې دوی له کومو لارو چارو لاس واخلي. او دغه راز هغه ملګري چې دا ویډیو ګوري او په دې پوهیږي چې باغوانانو ته یا باغدارانو ته دوی په دغسې وخت کې چې مڼو داسې ګل نیسي، دوی له کومو لارو چارو کار واخلي، څه پرې وشیندي، څو ګلان یې محکم سي، مڼه یې ښه راسي، رنګداره راسي او بازار ته بیا ښه جوړه سي. نو لطفا هغه ملګري دې هم کمنټ کې دې ولیکي یا زما د دې ویډیو په ځواب کې دې تبصرې وکړي، څو د خلکو پوهه په دې برخه کې لوړه سي. له یوې خوا به د ګلانو او د دغسې پسرلني موسم نندارې کوو او له بلې خوا به بیا متخصص ملګري چې په دې کې پوهیږي هغوی خپل نظریات ورکړي، څو دا فکر دود سي چې د ذوقونو په خړوبولو سره او موږ باید مسلکي هڅه وکړو او خپلو کروندګرو ته داسې پیغامونه ورسوو چې هغوی له خپلو کروندو ښه حاصل واخلي، خوشحاله سي او یوه مړۍ حلاله روزي له دغې لارې پیدا کړي. نو ویډیو نور نه غواړم چې اوږده سي، دغه څو خبرې مې دې په خاطر وکړې چې ستاسې خصوصا د متخصصو ملګرو پام ورته راواوړي. دلته بیا دغه شاوپرکه موږ ورته وایو، دا نو ځانګړې ښکلا، سکون هغسې رانه لاړه سړي ته ورکوي. نو وخت نا وخت کوشش کوم چې
ځینې پیغامونه دغسې در سره شریک کړم. نو که زما ویډیو مو خوښه سوې وي نظر راکړئ او راته ووایاست چې آیا دوام ورکړم که نه. نو پر لوی الله مو سپارم. ښاد او ودان اوسئ.